سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو د فروشاین یا د لیسنس لوستونو برخه ده. لکه څنګه چې پوهیږئ ورځ تر بلې لوستونه نور هم زیاتیږي او موږ به کوشش وکړو چې نور لوستونه هم افغان جرمن یوټیوب ته اپلوډ کوم. کله چې تاسو هم ته راځئ دلته به تاسو ته هغه لوستونه ښکاره سي کوم چې آخر ځل یې یوټیوب ته جګ سوي دي. خو که تاسو خپل د خوښې لوستونه او یا هم نور لوستونه غواړئ ووینئ، لومړی به راسئ پلی لیست ته. په پلی لیست کې وګورئ ټولې هغې کټګوریانې چې کوم لوستونه دي پکې، لکه د فروشاین د برخې، د آلماني ژبې زده کړې او یا هم د اورینټیرونګ کورس یا را روان نور کورسونه چې کوم دي هغه په بیلابیلو کټګوریانو کې یا ډلبندیګانو کې دلته پراته دي. نو تاسو کولی شئ چې هر هغه کټګوري انتخاب کړئ کوم چې تاسو خوښیږي. د بیلګې په ډول دلته د لیسنس لوستونه زه ګورم. لیسنس لوستونو ته چې زه لاړ شم ټولې هغه برخې د لیسنس د لوستونو چې کومې اپلوډ سوي دي هغه به ماته وښیي، لکه دلته سپرکي دي، ویډیویي لوستونه دي، ټرافیکي لیک نښې دي، نور ټول هغه لوستونه چې دي. که چیرته زه بیرته راځم پلی لیست او غواړم آلماني ژبې لوستونو ته لاړ شم نو هلته هم همدا رقم کوم هغه لوستونه چې اپلوډ سوي دي لکه د الفابیتیزیغون کورس یا د هغه چا دپاره چې هغه نوي آلماني زده کول غواړي یا نور لوستونه را روان لوستونه به هم همدلته وي. نو تاسو کولی شئ خپل د خوښې لوستونه د پلی لیست نه پیدا کړئ. 21 څپرکی یا 21 بوګن دویمه برخه. لومړی پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. wodurch kann eine Gefährdung entstehen؟ د څه شي له امله کیدلی سي چې خطرونه پیښ سي؟ durch zu spätes Abblenden، کله چې مونږ ډیر ناوخته خپل د فول څراغ نه د ډیم څراغ ته راکته کیږو. معنا ده چې کله مونږ په اوټوبان کې استو، زمونږ مخکې بالکل موټر نسته، دا مونږ په فول څراغ باندې روان یاستو او یو ناڅاپي مونږ یو موټر ته رانږدې کیږو. کله چې ستاسو د فول څراغ د هغې په دننه شیشه باندې لګیږي او هغه د هغه په سترګو لګیږي، د موټروان په سترګو، نو کیدای سي د دې له امله نه هغه نور څه ونه سي لیدلی دفعتاً او خطر پیښ سي، او یا هم د مخامخ را روان موټر ته څه ستونزه جوړه سي. نو دا هم کیدای سي. durch zu großen Abstand nach vorne، کله چې مونږ ډیره زیاته فاصله د مخکینی موټر سره ولرو، نه دا خبره ده. durch kurven scheiden، کله چې مونږ یا موټر چې په ګولایي کې روان وي او د ګولایي نه واوړي، هغه خپل خط نه واوړي، هغه وخت کې هم خطر پیښیدلی سي. دلته دا دواړه سم. دویمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Sie fahren auf einer schmalen Straße، تاسو په یوه ډیر باریکه او وړوکي سړک باندې روان یاستئ. etwa 20 Meter vor ihnen läuft plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn، 20 متره مخکې تاسو نه یو ماشوم دفعتاً سړک ته را اوړي. wann ist eine Zusammenprall trotz Gefahrbremsung unvermeidbar؟ کله هغه پیښه پیښیدای سي سره له دې چې تاسو د خطر بریک هم ونیسئ. bei einer Geschwindigkeit von، کله چې ستاسو تیزوالی 10 کیلومتره په ساعت کې وي، 20 کیلومتره په ساعت کې وي، 50 کیلومتره په ساعت کې وي. کله چې 50 کیلومتره په ساعت کې ستاسو منډه وي او 20 متره مخکې تاسو ته یو خطر پیښ سي او یا هم یو څوک راسي، نو د امکان 100% شته ده چې تاسو د هغه کس یا هغه انسان یا هر څوک چې وي ووهئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wie verhalten Sie sich richtig؟ څنګه تاسو سم چلند کوئ wenn Sie bei einer nächtlichen Fahrt Ermüdungserscheinungen spüren؟ تاسو څنګه چلند کوئ کله چې تاسو د شپې موټر چلوئ او یو ناڅاپي تاسو احساس وکوئ چې زه ستړی سوی یم، نور زه نسم کولی موټر وچلوم. Ich lasse nach Möglichkeit einen Mitfahrer fahren، زه کوشش کوم چې خپل موټر ودروم او هغه څوک چې ما سره په موټر کې دی هغه ته ووایم چې ته موټر وچلوه. یعنی که تاسو سره یو بل څوک په موټر کې وي او هغه موټر چلولی سي، تاسو باید هغه ته نوبت ورکړئ چې موټر وچلوي. هو ich verzichte auf eine Unterbrechung und kämpfe gegen die Müdigkeit an، زه نه غواړم موټر ودروم او موټر چلوم
زه د ستړیا په مقابل کې مبارزه کوم. معنا دا چې زه نه غواړم موټر ودروم، څنګه چې یم که ستړی یم هر شی موټر چلوم. نه، دا ډیره بې باکي ده. د ټولو ژوند سره مستی کول دي، لوبې کول دي، کوم خلک چې تا سره په موټر کې دي. Ich unterbreche die Fahrt für eine ausreichende Pause. کله چې تاسو پوه شئ زه موټر نور نسم چلولی، نو تاسو باید موټر ودروئ، ښه اوږده پاوزه یا وقفه وکوئ. کله چې راحته سوی بیا پس د هغې نه موټر وچلوئ. دلته دا دواړه سم دي. څلورمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn und haben 50 Meter Sicht. تاسو په autobahn کې هستئ یا موټر چلوئ، غبار یا هم هماغه کوم منیار چې د هغه راکته سوی ده، خو تاسو لید ډیر لنډ ده، یعنی 50 متره لید لرئ. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren. کله چې تاسو 50 متره لید لرئ نو تاسو باید 50 کیلومتره سرعت ولرئ چې تاسو وکولای شئ په 50 مترو کې موټر ودروئ. زه 50 متره په ساعت کې موټر زغلوم چې زه وکولای شم په دومره فاصله کې ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Penzema Pochtana der Zaloro Pochtana der. Sie fahren auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen einen PKW überholen. Tasu de Kharna Birun Padasi aus Saraki asti che altas Toganzayuna Nastada au wari de Yobel Motorna Jagam Waruke PKW Motor da Arena Machkesei. Wo sollte das Überholen spätestens beendet sein. کله باید دغه د مخکې کېدلو کومه پروسه چې دا باید ختمه سي. Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie Fahrstreifenbegrenzungen. کله چې نور تاسو ته اجازه نه وي چې تاسو لکه داسې مستقیمه خط پروت وي د سرکونو، که چېرته یو سرک وي د هغوی په منځ کې د دواړو ځغاسلیکو ترمنځ یو خط پروت وي چې پرې وي، هغې ته لایټ لینیه وایي. که چېرته یو خط همداسې پروت وي هغې ته durchgezogene لینیه وایي چې هغې نه تاسو د اوښتلو اجازه نه لرئ. باید تاسو خپله د مخکې کېدل چې دي د هغې خط نه مخکې خلاصه کوئ. هو vor einer Überhol Verbotszeichen vor Kraftzeugen aller Art. کله چې تاسو ته ترافیکي لیک نښه راځي او تاسو ته وایي چې نور هیڅ اجازه دلته نشته د بل موټر نه مخکې سئ، باید تاسو د هغې لوحې نه یا ترافیکي لیک نښې نه مخکې تاسو د موټر نه مخکې سئ او یا هم خپل مخکې کېدلو نه تیر سئ. For dem Beginn eine Leitlinie. Leitlinie هماغه پرې خطونو ته وایي چې د سرک په سر باندې پراته وي د دوو ځغاسلیکو ترمنځه. په دې کې تاسو کولی سئ د یو اړخ نه بل اړخ ته راواوړئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Spagama Pochtana der 3 Numero Pochtana da. Wie verhalten Sie sich beim Rückwärtsfahren richtig? څنګه تاسو سم چلند کوئ کله چې تاسو موټر په څټ بیایي یا په شا بیایي یا ریورس راځئ؟ Ich schaue nach hinten und زه شاته ګورم او sichere den Verkehrsraum zusätzlich durch einen Rundumblick. کله زه چې شاته راځم شاته ګورم او بیا هم Rundumblick یعنی څلور واړو خواته بیا هم زه ګورم یو نظر اچوم چې څه سته که نسته. هو ich fahre aufmerksam und langsam. زه ډیر رو او په احتیاط سره شاته راځم. هو achte darauf dass sich keine Personen im toten Winkel befinden. او یا هم هغه شي ته فکر کوم چې هغه کسان چې زه نسم لیدلی یا داسې د اړخ کې وي چې هغه زه نسم لیدلی، بیا هم زه پام کوم چې ټول اړخونه د موټر وګورم او بیا وروسته راسم. هو دلته دا درې واړه سم دي. د توتن وینکل په اړه به بیا را روانو لوستونو کې خبرې وکړو. توتن وینکل دلته یې ویل چې کومه زاویه ده چې هلته سره له دې چې تاسو په آینه کې ګورئ د اوږې په سر باندې بیا هم ګورئ، دلته تاسو څوک نسئ لیدلی. بیا به پرې باندې په راتلونکو لوستونو کې خبرې وکړو. واهمه پوښتنه د 3 Numero پوښتنه ده. Ihre PKW hat einen Motorschaden und soll mit einem Abschleppseile abgeschleppt werden. Was müssen Sie beachten؟ ستاسو د موټر ماشین نور کار نه کوي، خراب سوی ده. کله چې تاسو د یو بل موټر پسې دا تړئ چیشته مو باید پام وي. Beim Abschleppen eines Elektrofahrzeuges muss die Vorgaben des
Hersteller beachtet werden کله چې تاسو یو برقي موټر وای د بل موټر پسې تړئ باید ټول هغه لارښوونو ته مو پام وي چې کوم موټر کمپنۍ تاسو ته ویلي وي. Zum Abschleppen eines PKWs wird mindestens die Fahrerlaubnis Klasse B benötigt. کله چې تاسو یو موټر د بل موټر پسې تړئ نو په دې وخت کې تاسو باید فروشاین ولرئ. Ein defekter PKW mit Lenkunterstützungen lässt sich schwer lenken. کله چې تاسو یو موټر د بل موټر پسې تړئ او دا موټر ګل وي نو د دې دا کوم اشترینګ چې دا ډیر په سختۍ باندې تاویږي. دلته دا دواړه سم دي. اتمه پوښتنه د 2 نمبر پوښتنه ده was gilt bei Dauerlichtzeichen. دلته کومې کړنې سمه دي یا تاسو ته کومې لارښوونې کوي. دغه LED سکرینونه یا LED لیکدړې مونږ ته څه راښیي. Dauerlichtzeichen gelten nur für mehrspurige Kraftfahrzeuge. دا یوازې د هغه موټرونو دپاره دي چې هغه یعنی لوی موټرونه وي او ډېر ټایرونه ولري. نه دا د ټولو دپاره دي. Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihnen zum Befahren frei. دغه کوم سکرینونه چې دالته دي دا مونږ ته ښایي چې کوم سړک فری ده یا خلاص ده مونږ په باندې موټر چلولی سو او کوم نه ده. Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot. کله چې دغه نښې په سړکونو باندې وي تاسو اجازه نه لرئ چې په هغه ځغاسلیکه باندې موټر ودروئ. معلوم دار چې په کوم سړک باندې موټرونه ځي او راځي په هغې باندې مونږ ته د موټر د درولو اجازه نشته ولو که هم دلته د نورو موټرونو د تلو راتلو لپاره ممانعت وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nahama Puchtana de 2 Nummer Puchtana da. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Woran kann das liegen? ستاسو د موټر شیشه پاکونونه یا هغه عینه دغه د مخې کومه شیشه چې دا چې پاکوي دا کار نه کوي. کوم علت کېدلی شي؟ Wasser in Vorratsbehälter اوبه نسته ده په هغه ډبه کې چې اوبه باید وي دا هم کېدی شي. Sicherungsdefekt لاینونه خراب وي. Düstenverstoff او یا هم هغه شی چې اوبه راشیندي هغه رابند وي. دا درې واړه دلته سم دي. لسمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Welche Folgen kann es haben, wenn die Radbefestigung nach einem Radwechsel nicht nachgezogen werden? کومې راتلونکې درلودلی شي کله چې تاسو د موټر ټایرونه تبدیلوئ او د بدلولو نه وروسته کوم بولټونه چې تاسو اچوئ هغه صحیح نه کلکوئ یا نه یې ټایټوئ. Das Rad kann beschädigt werden. ټایر کېدی شي خراب شي. کله چې تاسو ټایر اچوئ او هغه لغ وي معنا دا چې صحیح نه وي کلک سوی نو ټایر خوړل کېږي ټایر خرابېږي. Das Rad kann sich von Fahrzeug lösen یا دغه ټایر چې د موټر نه کېدی شي ووځي. Das Reifen kann sich von der Felge lösen. او یا هم کېدی شي چې دا ټایر د ویل نه ووځي. نه د ویل نه ووځي خو د موټر نه کېدی شي خطا شي ځکه تاسو سست تړلی ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې تر بیا ښې چارې.